500 درو کړنو دا یو روپۍ خدای که په 200 ته بدله کړي بیا خلاص روپۍ درکړم دغه نور ګړۍ ورته ورکوي ته والله نه غوډه کې بیرته ټولو ته واو څه نه لاس اسمه تو زرات خپل نه نو خا مونږ چاته صدقه کوي دغه نه ګړۍ ورته جوړ دی ویریږي وته سیا کلام بایوسی به سور په ته پوه شو دا السلام علیکم ورحمت الله قدرمنونکو دغه ویډیو یو د کوګره تاسو به هم حیران شئ مونږ په خار کې د کریچوانانو څخه د سرب زپولو لپاره او زلزلې پرو لپاره د مرستې غوښتنه کړې دا چې دوی څه کړي او مونږ سره څه کړي دغه ویډیو وګورئ مونږ سره پاتې شئ مونږ کړي خدایا داسې کوم لوی ګناهونه دي مونږ هر وتلی یو دغه سیلابونه به خبرې خلک سیلابو ولیدي او زلزلې ولیدي دغه په لګي پیسې ټولو کته مو سره کومه کوکل ویلې نو ثوابي کمی دا تاسو صفای یا به کوته چی کوي کوته خدای شته خدای په پیډو کوي و دې امين 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 غوښنه خو ان شاء الله ښه حالات وي کورونه مونږ جوړان کنه لا کورونه مونږ جوړان کورونه شکر دی اوس پورې مونږ جوړان خو ک نور شګاری او شي جوړانګي انځکه چې خطر دی کوم ځکه دي کورونه مو کور مې زمیدون کې زمیدون کې دی څوره به کومه کوم سره کوي کړي ارمان رانا دزړه یوسي ژوند را 500 درو کړنو دا یو روپۍ خدای که په 200 ته بدله کړي بیا بس سکا فور غریبون ته مونږ فور دی ها څومره خلاصمان سړی ته لا چې کوي نو چې خپل غټي بل ته باستر کې غړاوي دا چې په واپس 200 بدله شي 100 روپۍ کیږي ډیر وا لازر کی لازر روپۍ کیږي کله لازر روپۍ ته څوک بیر کی شي بګای مو د څوک روکي اون چې دومره روپۍ ته نه پیګالن چې وړه په هر نور مغاس د کې زویر کوم ځکه چې نور غریبون چې نه لري کنه خلاص روپۍ درکم دغه نور غړې ورته ورکوي ته والله نه غوډه کې بیرته ټولو ته څو روپۍ ورکوي دوی ته وی چې څو وړي مغاوي تو خپل اخلاص وکړلو انو صاحب د خپل لازر ورته بدلوي اجر ان شاء الله درکوي ته ته موږ لازر روپۍ درکو چې غړې ورته څو ورکوي هغه توخه په انسان خپل واخلو صحیح نه رب غاصبنا رستسرا سيوسي واو څه لاس اسمه تو زرات خپل نه نو خانه مونږ چاته صدقه کوي دغه نه غړې ورته جوړ دی ویریږي وته لما خواږيوسي کلام جګړایوسي او کلام بایوسي ها دا ټول روپۍ سور په ته پوه شو دا 5000 نه کور د خرچاو ته بس صحیح ډیره مننه خوشاله اوسه واقعا خلاصمان سړی الله دې اجر دې کړي ډیره مننه قدرمنونکو زما ورور ګوري چې د 1500 افغانۍ ګټلې په کرغړې باندې د میدان راغلی به هم سره 500 افغانۍ اخلاص وکړلو شغه مونږ یو په 200 کې بدلو چا چې موږ سره کومه کلاس وکړلو 2000 ورکو کښلې وکړلو 4000 ورکو یعنی یو په 200 کې بدلېږي دا ته موږ 1000 افغانۍ ورکړې ځان 15000 افغانۍ پرې خو دې هغه باقي پیسې چې ما ضرورت نشته نور ورونه ته ورکړلې الله دې اجر ورکړي الله دې خوشاله لري دا سي خلاصمن خلک دې خدای نورم ډیر کی السلام علیکم دو خبره کوي شم سره ها جو تکات دا کار دې کړی وي ځای دې خړ د کار دې کړی وي کار مې استاد یې کو تھوڑا 100 روپے وګټلې 50 روپے مې ګټل 50 روپے وګټلې ها مونږ خو دغه سیلابونه خبرې سیلابونه راوتلې دي او سلامونه خبر زلزلې نم خبر وي او دغه لپاره پیسې ټولو ان شاء الله الله بیا اجر درکوي کدی راکړلې یو بالا پاک 200 ان شاء الله ته بدلې زه خپل استاد شلواري به دار کوم غړې ولا خیر ده هغه خلکو باندې هله کړه هم وکړه کنه بد حالت دي تو غړي چلاوي شي هغه کورونه سیلاب وړي دي 100 روپے ورکړي انا 100 روپے واسه ها 100 روپے شل چې په 200 ته بدل شي 100 روپے کیږي نه واسه نه دا خو دې واسطه وګورته دا 100 روپے چې په 200 بدل شي 100 روپے تر جوړيږي بالکل 100 روپے تر جوړيږي دا نه اوس خدای مونږ ته ما جرا کی ان شاء الله درکې به هات منته اخلاص وکړلو
50 روپۍ دې ګټلې او 100 دې خلاص پکې وکړو خبره یې کور مې ولاړ شیرو کې ها ال شیرو کې دا دلته په خدای قسم یې برشه سم کمرانې ولې دروا دې ما وخی دومره ګټم چې لا خېټه کړم بچت نه راکړم ورکړم دا یو چې په 200 بدل شي 100 روپۍ جوړیږي شلونه 100 روپۍ ته جوړ ته حساب ورته وکړه کنه ما ته سکړې پاته وراکړم 4000 روپۍ چې وګورې شي کوي ها هوړ سړی په هغه برشه ته ونی 100 روپۍ خلاص دی وکړلو الله پاک وته 4000 افغانۍ درکې ګوره تا خپل خلاص کړای دی لمړی دې دا واخلا دا پیسې دې دا واخلا ته ایته خلاص موږ مله مولو زه به ته وګورم خپل وخت کاش کې استاد سره دا شاکي دا دې زر دا دې 2000 مالاس یو د راخستای نشم یو وخت په 200 ته بدل کړه ګوره تا خلاص وکړل په دومره کې بیا هم دا دې 3000 دا دې 4000 انا دې صحیح شو څومره خوشاله یو خدای پاک دې موږ سره داسې مشکلونه وساته امين چې خاورې پلاس کې خپل الله دې سره زاده ته وګرځي امين ځکه چې ما بچان ته دا سامان په وېسه ما الله به تا تاجر درکړي امين خوشاله اوسې سلامت دې بل ورجه ولا کړم ته نه څه کوي سیمینار وانته پرې مې روان صحیح ده الله دې داسې وساته کنه دا کوم خلاص شو امين تاسو سره ډیر روانه خوشاله اوسې ورځه کور سودا وکړه داسې خپل مات لاس نه ورته دا نه چې دا دغه وای دا دغه وای دا ولا که خپل مات لاس وای زه کور سودا په وخت راځم ته د خدای په کار یو سامان مننه خوشاله اوسې دا دې مشکلونه سلامت تاسو اول مو تاسو به موږ ټول مسلمان ډیر مننه خوشاله اوسې څوک د خدای یو ناس ته بل ناس امين 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 په فمان ټول عمر مونږ ما خلص. السلام علیکم. وعلیکم السلام جوړی. یو پټه خبره مې دا کوله. موږ په دغه زلزلې نه دي د زلزلې شوي دي سیلابونه راغلي دي د دغو خلکو د پوره چندا ټولو څو روپۍ دې واسي موږ سره چې واقع څو ما درګه څه مې ګټل دی نو څنګه دا پر ځای باندې درکړم کله یو لزګون خدای پاک یو روپۍ په 200 ته بدله کی 100 روپۍ کېږي یو لزګون بس دغه سیستم بدلېږي د موږ د څه خیر دی الله پر ځای باندې دا مې واسو الله پاک دا په 200 ته بدلوي 100 روپۍ کېږي حساب ورته وکړه زه به څو کاته څو پیسې نه یو روپۍ په 200 افغانۍ بدلېږي ډېر روپۍ تر جوړېږي 100 روپۍ جوړېږي ترې حساب ورته وکړه یو په 200 باندې لا ضرب 200 1000 په 200 د سوا خیر 2000 روپۍ تر جوړېږي 2000 که 2000 روپۍ دا څوک درکې څومره خوشاله کېږي بس د سوا خیر دا قاله ډېر غوړ راخي ذاته پیسې ان شاء الله کله ان شاء الله مغل خبر مې بار نیولې ده ورځي ها زه ته تاسو سره راته انتظار ده ها از ما دی الله پر ځای باندې ورکړه چې شاته ورکړم تر څه ها ډېر ما څومره خلاصمان سړی 100 روپۍ دې ګټلې دروسه یره د سوا خیر 50 مې ګټلې دي 50 کې لاس مونږ ته راکړل لاس څلوي خوا د شي کور دې کرای څومره ده شور مې کړی او استاد اوس پر ناس او پروس په پردیږي کېم ها ها پردي ځای کې په پردیږي کې زه خو دې مې باندې ته له لاسګونو واخلا دا الله پاک قبول کو تا خپل اخلاص وکړلو ها ان شاء الله تعالی یا الله پر ان شاء الله خدای پاک 2000 روپۍ زیات درکم چې باخلی بیا چې ګوره خلاص په خپل دې 2000 یوانه پاک په 200 ته بدل کته اخلاص وکړلو څومره اخلاصمان سړی الله دې خوشاله ده قدر مندونکو تاسو زما ورونه ګورئ دوی سره مونږ هغه د زلزلې په اړه کې پښتنو کې یو لاسګون یا شلګون دوی موږ سره خپل همکاري وکړه چې کور یې ودان الله دې اجر ورکړي خپل اخلاص کړی کلاس یو کړل هغه په مقابل کې مونږ یو په 200 ته بدلوله چې تاسو ولیدله د خبرونه په اندازې فایتر سو تر بیا کې چار یو خوا کړي ارمان رانا د زړه یوسي پاتې ارمان مو کړي ارمان رانا د زړه یوسي کلام جګړه یوسي او کلام بایوسي